که سره ښکل کړئ نو دغه 5 ګټې به وکړئ. سلام، ستړي مه شئ، زموږ شبنم ګل چینل ته په خیر راغلی. د ښکلولو تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې له انسان سره مرسته کوي. عضلات یې مړاوې پاتې نشي. د عضلاتو د تندوالي او نه خرابېدو په خاطر انسان تر ډیره عمره ځوان پاتې کیږي او تازه ښکاریږي. دویم، تر خوراک وروسته خوله پرې مینځل او بیا یو بل ښکلول. په انګلستان کې د غاښونو ډاکټرانو اتحادیه وایي چې خوله له خوراکي موادو ډکیږي چې د غاښونو پر مخ بلاک پیدا کوي. د ښکلولو پر وخت په خوله کې ترشحي مواد زیاتیږي او پر غاښونو د بلاک او ژیړي پردې له منځه وړي. دریم، د ښکلولو په وخت کې زړه تیز حرکت کوي. په دغه وخت کې ادرانالین هورمون ډیری ازادیږي او وینه په سرعت سره پمپیږي. ښکلول یعنی د زړه یو ښه تمرین ګڼل کیږي. څلورم، په مینهناک انداز د مقابل لوري ښکلول د خوشحالتیا سبب ګرځي. د مایکل مکناب په نوم یو ارواپوه وایي کله چې شونډې په ښکلولو لګیا وي خوله تقریبا د مسکا خندنې حالت پیدا کوي. دا چې احساسات او بدني حرکات یو له بل سره نږدې کیږي ذهناً آرامیږي. پنځم، د میرمن او خاوند ترمنځ مینهناک ښکلول مثبت خواږه احساسات په څپو راولي. د ښکلولو پر وخت انسان خوښ وي او کله چې خوشحاله وي د مقابل لوري د خوښۍ اړیکه هم ورسره ټینګیږي چې همدا کار په دواړو کې پر نفس باور رامنځته کوي. یادونه، هغه کسان چې تل یې پر تندي د غصې او پریشاني نښې وي که هغوی په ګډ ژوند کې د ښکلولو قانون مراعات کړي بیا ناشونې ده چې هغه کس دې غوسهناک معلوم شي. تر ډیره هغه څوک چې خوښ او پر مخ یې د خوږو مسکا نښې وي هرومرو به یې ښکلول د ژوند یوه برخه ګرځولې وي.